محسن داوړ منظور پښتين سره غټه بې غیرتي وکړه. دا چې ولې او څه یې کړي مطلب تر پایه را سره وګورئ. سلام ستړي مه شئ. په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي محسن داوړ له پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم لاره بیله او نوې پارلماني پارټي جوړه کړې. تر دې دمه په دې اړه په خپله محسن داوړ لاسته نه دي ویلي، خو د پی ټي ایم د رهبرۍ غړو دغه خبر تایید کړی او د محسن داوړ دا کار لویه ناځواني بللې. دوی ویلي محسن داوړ په داسې حال کې دغه کار وکړ چې د علي وزیر په شمول د دې غورځنګ 40 مهم غړي بندیان دي او دغه راز د مشر منظور پښتين د نیولو امر هم شوی دی او دغه غورځنګ په سخت حالات کې دی. د دې غورځنګ یو غړي ګیلمن وزیر په خپله فیسبوک پاڼه یو شعر لیکلی: کام د تنها پرېښود د نیمې لارې یار وختې، دا خو رښتیا هم په لستوڼي کې خامار وختې، خو جنجال پسه ده او داوړ ولې لاره بیله کړه. داسې ویل کېدل چې محسن داوړ په پارلماني پارټۍ ټینګار درلود، خو د پی ټي ایم مشر منظور پښتين ویل چې دوی د پښتون ولس د حقونو لپاره مبارزه کوي او د پارلماني پارټیو یا دې ډول سیاست لپاره مبارزه نه کوي او نه یې غواړي چې ښایي هم دغه ټکی د دوی د اختلاف لامل شوی وي او محسن داوړ لاره بیله کړې وي. دا چې محسن داوړ د دې غورځنګ یو مهم مشر و، تلل به یې حتما تاثیرات ولري، خو فرد محوره مبارزه هیڅکله هم رنګ نشي راوړلی. محسن داوړ یو فرد و او پی ټي ایم یو لوی غورځنګ دی او د دې غورځنګ سیستم باید داسې شي چې په افرادو پورې ونه تړل شي. حتی که سبا منظور هم لاړ شي، بل څوک باید رهبرۍ ته رامخته شي او دغه کاروان پر مخ یوسي. خو د محسن داوړ په دې کار سره یو کار وشو چې سخته بې باوري رامنځته شوه او محسن داوړ دغه غورځنګ ته سخته ضربه ورسوله. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.